د کهانه شروعات د سن 1983 نه کیږي. په دې وخت کې د روسیې د سنځنه په یو خفیه مشن پسې خلاته تلو او د خپل کار د مکمل کولو نه واپس اوس د ځمکې په اړه باندې را روانو. ته پسې په وخت کې د خپل سپیشل بارساجي په غونډه کې په نظر راشي چې په دې سره هغه دوه سخت ویری کې د پس موږ تر قازقستان یو خوشی علاقه خو د لیکيږي چرته کې چې دی هغه سپیشل د حادثې ښکار شو. یو کس چې کله دغه سپیشل خو ورشي نو هغه ته د چینکو لاش په ډیر بد طریقې سره ملوشي او کنسټین د زخمی حالت باوجود په خپل باندې بارته روزي. بل خو موږ په دغه ځای کې یو خزه د دماغ ډاکټر خو د لیکيږي د کوم نوم چې تاتانیو په باندې په دې وخت کې مقدمه روانه و ولې چې دغه د علاج طریقه د نو ډاکټرانو په مکمله توګه باندې بدلې و. هغه یو ولس کلو لکه په داسې طریقې سره علاج کړو چې هغه په بو کې ډوب کړو. هغه اوس بچي به ضرور خو دې سره دغه مور پلار دوانو په دې باندې مقدمه درج کړې و. تاتانا په عدالت کې خپل ځان د بچ کول لپاره دا خبرو کې ما هلک د دومره وخت پورې په بو کې ډوب کړو تر څو پورې دغه ژوندۍ ته خطر نه و. ځم مطابق هم دا زما د علاج طریقه ده. په عدالت کې موجوده یو جج هغه د دې خبر نه خبردار کی چې چیرته هم دا طریقه او چلول نو په دې سره موږ ستا د ډاکټر د لایسنس ختم کو چې په دې سره تاسو نه سخت پریشان شي ولې چې هغه په طریقې سره داسې مریضانو علاجونه کړو کوم چې ډاکټرانو جوابونه ورکړو. په دې وخت کې سمډوف نوم یو فوجي افسر د ټول پټوره مقدمه ګور او دنه پس هغه د تاتانیا خو راشو دا خبره ورته کی زما د پراتا سره یو خاص قسم د میډیکل کیس ته کچرتا ما سره د کیس په حل کولو کې مرسته وکړه نو پتا باندې څومره هم الزامات لګیدلې دي دا به تر نه ختم کما چې تاتانیا د خپل نوکر د خاطر د مغ سره د پیشکش قبول کی. بیا تاتانیا هغه کس ځان سره په هلیکاپټر کې یو خفیزه د بوزو د غزناوی بیا د فوج ولا پټکونه کې روان شي. سمډوف بلاره کې هغه ته دا خبرو کی بستا مریض پاسل کې خلاباز دي کوم چې اوس د خلا نه راغلي دي یعنی هغه څوک بل څوک نه بلکې کنسټنټین دي. د روس عوامو ته په دې وخت کې کنسټنټین او چینکو یک د هیروګانو غونډه کې ښکار دي ولې چې هغه واحد داسې کسانو کوم چې په اول ځل باندې خلاته هاتلو یا دینه مخکې د روس نسوک هم خلاته نوتلي او حکومت دا خبره د ټول عوامو نه پټه کړې و چې چینکو مړ شوی دي. هغه کو د صرف وسر دا ویل شو چې دغه دوه خلاباز اوس موږ سره په لیبارټری کې دي او ویږي لګون ته کې بیمار دي هم دا وجره چې په سورو ځکه موږ واپس در پریدو. تاسو نه د صرف دا ویل شو چې کنسټنټین ته د دماغو مسله ده او چې کله هغه پاغزه کې سخت سکیورټي ته پام وکړو په دې سره هغه ته د خبره اندازو شي چې سل معاملې سبل ساده نو د وخت پس سمټوف دا ځان سره د شي د بیکمنه خواله بوزي چې غلطه کې ریګل نو ډاکټر لګیاوي کنسټنټین له علاج کوي. تاتانیا د خپل تجربه په استعمالولو سره د ګرمو چو یو کپ د ځان سره واخلو د کنسټنټین خواله ورشي. په ځکه د رنده خبره ده چې کنسټنټین هغه شیدل چې بغیر د تکلیف اوس کی چې په دې سره تاتانیا وسره لول په نرمه سره خبري وکړو بیا چې کله بار تراشي نو سمټوف ته وایي د حادثې د وجې د کنسټنټین په مزغو کې فرق راغلی د هم دا وجه چې هغه ته د هیڅ قسم اساسي احساس نه کی او زما مطابق داسې دومره سخته مسله نه ده د علاج نو ډاکټران له هم ورزي زه واپس ته غواړم خو سمټوف ورته دا خبرو کې هلیکاپټر به سبا راځي طالب له سبا پورې دلته کې سره دل پکاري ته آرام وکړه پرې مشپکه سمټوف د دې کمرې ته راشو دا ځان سره واپس بوزي دغه دوان چې داسې دغه شي کمرې ته ورسي نو غلطه کې دوی ګوري چې قومي هیرو لا هغه سي قید کړی دي نو سبا دغه ځای کې د کنسټنټین په وجود کې چې په خونته کې تبدیلی راتل شروع شي هغه لاسونه خپې بندي واپس کولاوي او ډیر د لاسه پس مکه باندې روغورځي کو د بین الټه شروع کی چې په دې وخت کې دغه د خلینو یو ډیر خوفناک مخلوق بار ته روزي هغه مخلوق چې څنګه دغه خلینو برابر شي هغه په مزه مزه باندې پخې دی دوشي چې د منظر په لیدو سره تاتانه په خپل سترګو باندې یقین نه کیږي سمټوف ورته وایي دا پاسل کې ایلین دی او دا کنسټنټین د ځان سره د خلا نه راوړي دی او دا دغه په وجود کې د نوسيږي او هم دا وجره چې موږ د روس قومي هیرو په خپل قید کې ساتل دي او ستاده زمواري ده دا مخلوق ته په طریقې سره د کنسټنټین د وجود رابیل کی تاتانه په خوشاله باندې چیلنج قبول کی او د کنسټنټین مطابق ټول پټرول رپورټونه دا غوینو غواړي د پاره چې د مخلوق په باره کې لقونته کې معلومات حاصل کما د رپورټونو په کتو سره غته را پته لګي کی چې ایلن بالکل لکه د چنجو غونته کې دغه په وجود کې اوسېږي او چې کله هم خدای په وجود کې ور داخل شي دومره ورکوټي شي چې هغه په خېټه کې اوسېږي او چې کله دنه وي ډیر ورکوټي خو چې کله را بار شو هوا ورته ملو شي نو هغه تر نیم میټر پورې وګچ دا مخلوق چې کله هم روزي نو هغه یو زخیله ماده خارجي چې سره وجه دا کنسټنټین وجود کولو شي او دا ته بیا په ډیره اسانه سره بار ته روز د بهر شپه تقریبا د دنیا بجو نه واله تر 3 بجو پر دغه وجود را بار کېده ولکه وخت پس بیا به وردن نه کېده او په دغه ټول وخت کې په کنسټنټین په مکمله توګه باندې په هوش کې نو به هوش ابو خو چې کله را پاسید نو هغه ته پس هم پته نه بچی دا ما سره سو شو تاتانیا د بیا دا هم پته ولګي ډاکټر ریګل بار دغه ایډین د کنسټنټ د لړکبر کوششونه کړي او چې کله هم د بها مخلوق دغه لري کو نو په دې سبب د کنسټنټین حالت خرابېده او چې کله به پکې واپس ور داخله نو بیا به دې ټیک ټاک کېده دین اوس دې تر پته لګېدلې با چې خامخا پس نه طریقې سره د مخلوق کنسټنټین ژوندې ساتلې دي یعنی په دې دومره غټه حادثه کې دغه بچ کېدل عامه خبره نه ده په خوځونه کې دا هم لیکل شو چې ایجن د کنسټنټین په خوراک باندې لا تر اوسه پورې ژوندې دي اوس تاتانیا د معلومول غوښتل چې اخر په حقیقت کې دی خوريسه چې کله د کنسټنټین د ذاتي ژوندۍ په اړه کې لکونته کې معلومات حاصل کړي هغه ته پته لګي چې د یو کالو زوی هم دی او د خزم لشوي د هم دا بجره چې خلات رختونه مخکې د خپل زوی یتیمخانه کې پرې خو درې دي پس باندې د خبره باندې د کنسټنټین سوال نه جوابونه شروع کی او داغه نه داغه د غانې په اړه کې د پوښتنه
کې بیا ناسه په دا ورته کنځلې شروع کړي. ته ډېر بد سړی ولې چې تا خپل زوی په یتیمخانه کې پرېښودلی چې په دې سره کنسټنټین سخت خفه شي. په اصل کې تاتانیا دا رویه د قصد اختیار کړې و هغې په چل باندې کنسټنټین له غوسه وربستل غوښتل دې دپاره چې زه د ده رویه چک کړم چې تبدیلي خو پکې نه ده راغلې. هم بیا زر زر ریګل له دا حکم ورکوي تر کنسټنټین وینه ټسټ کړه دې دپاره چې موږ ته را پته ولګېږي چې هغه ایجنټ په اصل کې په څه طریقې سره ژوندی دی. بیا تاتانیا د فوج والا دا مشوره ورکوي موږ له پکار چې کنسټنټین د یشي د کمرې نه روباسو او یو عامې کمرې ته منتقل کړو. کم از کم هغلته کې به هغه ته داسې نه لګېږي چې په قید کې چې سرمډوف د هغې دا خبره د مخه سرې ومني. هلته په نوې کمرې کې هغوی ټي وي هم کېږدي چې هلته یې کنسټنټین تاتانیا ته دا خبره وکړي چې کله د خلا نه رالم نو هفته مخکې ما تر خپل جي په باره کې پته ولګېدله او بیا ما دا سوچ وکړ چې کله دې ځای لاړ شم نو هغه به د مخه سرې واپس رابلم. ته بدقسمتۍ نه زه دې ظالمانو په دې ځای کې قید کړم. په دغه شپه باندې هغه ایجنټ واپس د هغه وجود بار ته روزي او چې تاتانیا ورته څنګه ور مخامخ شي نو مخلوق به حمله ونه کړي چې په دې سره حیرانه پاتې شي چې دا لا څنګه چللی. په اصل کې د مخلوق په ټوله توجه هلته کې موجود یوې کیلونې باندې وه ولې چې هغه کیلونه په اصل کې د کنسټنټین هم خوښه وه. په دې سره تاتانیا سره دغه کیلونې پای کمره کې ور داخله شي چې هغه ایجنټ د مغز سره هغه کیلونې سره لوبې شروع کړي. په داسې طریقې سره کچري دا کیلونې اوس خوښه شوې ده. تاتانیا چې کله هغه مخلوق له د ګوتې د برولو کوشش وکړي ناڅاپه هغه بیا حمله وکړي او هغې له خپل زخمي کړي. په دې سره ټوله فوجیان بجلې بلې کړي. په دې سره هغه ایجنټ ویریږي او د موقع د فایدې په اخیستو سره تاتانیا دغه ځای نه بار ته روزي. ته چې کله په هوش کې راشي نو دا سرمډوف ته دا خبره وکړي مخلوق په اصل کې د کنسټنټین جذبات مخصوصولی شي. همدا وجه چې دا کیلونه د کنسټنټین هم خوښه ده او دغه مخلوق هم. دغه پس تاتانیا چې کله هغه ویډیوګانې بیا وګوري نو په دې سره هغه ته دا احساس وشي چې په دې ویډیو کې چا ګوتې وخړې دي او دې نه څه ایسې غیبي کړي. تاتانیا چې کله دغه ویډیو په باره کې د ریګل نه سوال وکړي نو هغه ورله سیده جواب ورنه کړي ولې چې هغه په اصل کې د تحقیق په خپل نوم باندې کول غوښتل دي دپاره چې ماله پې سرکار چېرته غټ څه انعام راکړي. بیا څو ورځې پس تاتانیا هغوی له ځان سره کړي او په یو خفیه ګاډي کې یې کېنوه نه پس یو خفیه فوجي مرکز ته یې بوځي. دا داسې و چېرته کې صرف یو څو کسانو ته د تلو اجازه ده. هغلته کې په رسېدو سره تاتانیا له هغوی د شپې باره چشمې ورکړي او دا خبره ورته وکړي. بیا ګاډي کې کېنه او دا ټول په ټوله منظر ووینه. تاتانیا ګوري چې سپایانو په زوره باندې یو قیدي پنجې ته راوستو په هغې کې یې بند کړو او څنګه قیدي په هغه ځای کې بند شو نو د مخه سرې هغوی دغه ځای لیټونه مړه کړل چې لکونته یو په ځها خوفناک ایجنټ د پنجرې نه رابار شو په یوې جټکې باندې قیدي نه سر بیل کړ. د دې منظر په کتو سره تاتانیا په خپلو سترګو باندې یقین نه کېږي ولې چې هغې ته را پته لګېدلې وه چې هره شپه دا ظالمان هغه ایجنټ له یو انسان دروغ ورکوي او همدا وجه ده چې کنسټنټین هغوی د څو ورځو راسي دا شیشې بالا په کمره کې بند کړی دی دې دپاره چې په ده باندې مونږ قیدیان کړو. چې کله واپس راشي نو ریګل ورته ټول حقیقت ووایي. کنسټنټین چې کله مونږ په اول ځل باندې هسپتال ته بوتو نو په دې وخت کې دا حالت د نصیبه خراب و خو چې کله هغه ایجنټ پکې واپس ور داخل شو نو په دې سره هغه په ډېرې تیزۍ سره په ټیک کېدو شو او دې سره یې هغه په هسپتال کې یوه نرس هم ووژله او د هغې وز نه پس د کنسټنټین حالت ورته واره ټیک کېږي. مونږ هغې ایجنټ له کبان ورکړل ځناور هم ورته ور واچول او نور سره خوراک چیزونه هم پرې وخوړل خو په دې سره به د کنسټنټین حالت ورته واره خرابېده. خو چې کله سرمډوف یو ځل قیدي ورته ورویشته او هغه په اول ځل باندې انسان وخوړ نو په دې سره د کنسټنټین وجود واپس ټیک شو. د داسې ایجنټ دی چې د ښکار کبو نه مخکې هغه له اول انسان ښه برابر ویری ولې چې د په وخت کې د انسان په وجود کې چې کم کیمیکل پیدا کېږي د هغې خوراک همدا دی او همدا وجه ده چې دې انسانان خوري او د خوړو نه مخکې لا بل یې یری. په سبا باندې تاتانیا د هر څه نه تنګه شو. کنسټنټین ته رښتیا ووایي ستا په وجود کې یو ایجنټ اوسېږي او هغه لا تر اوسه پورې بلها کسان ووژل چې په دې سره کنسټنټین هڅې دا خبره وکړي ته ما سره شپې په وخت کې میلاو شه. د شپې وخت کې کنسټنټین د وجنې د بېهوشه کبو نه پس د ټي وي نه مغناطیس روباسي او بیا دغه مغناطیس په ذریعې سره هغه ټول په ټول CCTV کیمرې خرابې کړي. بیا تاتانیا ځان سره یوې خفیه کمرې ته بوځي چېرته کې چې د اوچینکو لاش پروت و. هلته کې کنسټنټین دې ته یوه ډېره عجیبه خبره وکړي. ما تر مخکې دا پته لګېږي چې هغه ایجنټ په ما کې اوسېږي او نه صرف دا ما ته پته لګېږي بلکې ما دا هم پته ده چې زه څه هم مخصوصوم هغه هم بالکل زما غونته کې هر څه مخصوصوي یعنې هغه ایجنټ اوس په ما کې اوسېږي. زموږ دواړو ترمنځ اوس یو ذهني تعلق قایم شوی دی. ما ته دا هم پته لګېږي چې هره شپه هغه ایجنټ بلها قیدیان خوري خو دې باوجود ما خپل ځان خاموشه ساتلی ولې فوجیان ته دا پته ولګېده نو هغوی به بیا ما چېرې هم را ازاد نه کړي. یو څو ورځې بس دلته کې د انسپکشن ټیم د راتلو واله دي او که چېرې ما د خپل ځان همدغه شان خاموشه وساتو نو په دې سره هغوی ما رازادولي هم شي او همدا وجه ده چې زه مسلسل د دغې فوجیانو تر مخې نه ډرامې کوم. تاتانیا ته دا درخواست وکړي ته سرمډوف ته زما په باره کې یوه خبره هم ونه کړې. دا خبره ما صرف تا ته وکړه چې دې په اورېدو سره تاتانیا ډېره سخته غوسه ورشي ولې چې هغې ته به داسې لګېدل چې دا خو یو قومي غرور دی خو په اصل کې حتی د دې هر څه په باره کې پته هم لګېدله چې دغه ظالمان په ما باندې معصوم قیدیان خوري خو دې باوجود هغه خپل ځان خاموشه ساتلی و صرف او صرف د خپلې ازادۍ د خاطره. هلته په غوسه کې ووایي که زه ستا په ځای باندې ومنو ما به خودکشي کړې وه چې په دې کې فوجیان هغلته کې راشي او تاتانیا ګرفتاره کړي ولې چې هغه په دې وخت کې په هغه ځای کې ګرځېده چېرته کې چې ورتلل په سختۍ سره منو. بیا سرمډوف په خپله باندې ځان سره دغه پنجرې خواله بوځي او دا ځل هغوی د یو قیدي په ځای باندې دوه قیدیان هغه له یوسي. ایلن د نورو شپو غونته کې چې کله په هغه پنجرې کې را داخل شي او دې نه مخکې چې هغې په هغه قیدیانو باندې حمله کړې وه تاتانیا د مخه سرې هغه پنجره کولو کې په خپله باندې مخلوق ته مخامخ شي. په هغې ځای کې د هرنده خبره دا وه چې هغه ایلن په تاتانیا باندې حمله ونه کړي ولې چې هلته به د کنسټنټین جذبات مخصوصېدل او
او کنسټنټین دې ته چرهم نقصان رسول نه غوښتل. بیا تاتانیا دغه ایلین د لوان د کنسټنټین د خوخي غانه را شروع کی چې دغه غانه په دوه سره هغه ایلین لکونته کې پر سکون شي. بلخوا کنسټنټین د ډیر وخت د بیوشه د وجه په مزه باندې په اوش کې راشي. د کوم نشي دا پته لګیږي چې دې د سنا سهاده پوري هغه ایلین خامخا قابو کولی شي. د مقند فدی باغستو سره یو قیدی دغه ځان تختیدو کوشش شروع کی چې ایلین د مخ سره هغه باندې چک ولګي چې سر ورل د تنین بیل کی. پر سر اوس سیمټوف په دې خبره باندې پوه شي چې کنسټنټین خامخا د سنا سهاده پوري پاغه مخلوق باندې قابو ساتلی دی. خو دې سری دغه په دې خبر باندې هم یقین وي چې تاتانه د لقونته بخ ملو شنو کې دی شي هغه د ایلین د کنسټنټین بیل کی او د طریقه معلومه کی. په سبب باندې تاتانیا او ریګل چې کله یوچینکو د لاش په معاینه کې لګیا وینو غلطه کې تاتانیا ته د خبر په باره کې پته لګیږي چې یوچینکو ته پاسل کې د اخر سټیج والا کینسر او کې دی شي ایلین ته دغه بیماری په باره کې د مخ کې نه پته و او هم دا وجبه چې د کنسټنټین په وجود کې ور داخل شو. په دې وخت کې ټول حقیقت په باره کې پته لګیږي چې یوچینکو پاسل کې د حادثې د وجې نه بلکې هغه ایلین مړ کړو. چې دنه پس تاتانیا ریګل ته دا خبر وکړي چې بل کنسټنټین ځان سره کوم او د زنه به تختوم او طالب عادي د پاره ما سره مرسته قبل پکاري. لول ریګل ویریږي خو بیا اخر هغه راځي ورچې په خپل باندې هم یو ډاکټر په نس باندې نو خلک قربانول نه غوښتل. تاتانیا بیا د کنسټنټین خو لاله چې دا خبره ورته وکړي وزبتا د نن شپه نه اړو موزان سره په تختوم بیا چې کړه ځان سره بوزه منوغه ایلین بستا د وجود بیا لوم دغه د منسوبه چې بل کنسټنټین په وجود کې یو خاص قسمه کیمیکل بر داخلوم. دا چې کیمیکل کوم چې په ارزي تور باندې د وجود کې د کینسر غونته کې علامات را پیدا کوي چې په دې سره باغ ایلین په خپل باندې د وجود پرګ دی ولې چې هغه چر هم په بیمار وجود کې خپل ځان ساتل نه غواړي. تاتانیا ته دا پته و چې ایلین د نور رڼا نشي برداشت کول هم دا وجر چې صرف او صرف د شپې په وخت کې بار ته روزي او کچري هغه د کنسټنټین د وجود بار ته وروته نو هغه ډېر وخت پورې رڼا ته ځان نشي نیسلی او جندي نشي پاتې کېدلی. تر پس تاتانیا د کنسټنټین سره یوځای شي او بلها د فوجان د بیوشکبونه پس دغه ځای نه باغ اختیار کی. په دې کې ریګل خپل جذباتو باندې قابو نه ساتلی شي او د سیمټوف د 2 نمبر کارونو په باره کې غړو افسران له دا اطلاع ورکړي بده هغه ایلین باندې هر بس قیدیان خوري او چې کله سیمټوف ته په باره کې پته لګیږي چې ریګل زما خلاف شکایت کړي نو هغه د مخ سره هغه په دز باندې قتل کی. بیا خپل کسان په تاتانیا په کنسټنټین پسې ولګي او ډیر زر هغه گیر هم کی که چې هغه سپیان د تاتانیا د وجلو والي نو په دې وخت کې کنسټنټین په خپل باندې هغه انجکشن ځان ته لګي چې په دې سره هغه ایلین دغه وجود په خپل باندې بار ته روز. کنسټنټین د خپل اخري طاقت په استعمالولو سره هغه ایلین په قابو کې راولي او دغه په ذریعہ سره هغه ته موجود ټول سپیان د شری د خوراک کی. د مقند فدی په غستو سره تاتانیا کنسټنټین د ځان سری کو دغه زینا په منډه باندې شي او د سره هغه ایلین د دوی نشاده پاتې شي او چې څومره کنسټنټین او هغه ایلین دیو بل بیلی کوم هغه شان دغه دوه وجودونه هم په کمزوري کېدو شي بلې چې دغه دوه ترمنځ نه خاص قسمه تعلق هغه ایلین با کنسټنټین له طاقت ورکو او کنسټنټین با دغه طاقت په بدل کې هغه په خپل خېټه کې ځای ورکو. په دې وخت کې سیمټوف هغه کمزور ایلین په یو ډبې کې بند کی واپس د کنسټنټین خواله ورشي. په دې وخت کې د کنسټنټین حالت هم د حد نه سیوا خراب او سیمټوف د دې موقع د فدی په غستو سره د تانیا د ملکبر کوشش شروع کی. هم په دې وخت کې کنسټنټین خپل پوره طاقت تروزی کو واپس هغه ایلین په قابو کې راوړي. هغه ایلین باندې هغه سیمټوف هلاک کی د خپل کار د کوونه پس هغه ایلین واپس د کنسټنټین په وجود کې ور داخل شي چې په دې ساده حالت واپس بهتر شي. په دې سره هغه تر دې ته پورې ملامت او چې هغه باقي په داسې طریقې سره جون نه کېده. په اخري وخت کې تمانچه باغ ځان نه ډس پورته کی ولې هغه دا چې هم نه غوښتل چې د په دې طریقې سره ژوندې ما چې نور خلکو ویني د اسکما. په اخري وخت کې موږ دا وینو چې تاتانیا د کنسټنټین په ځای په یتیمخانه ته تللی ده او دا غنه اوس خپل ځای جوړ کړی دی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګی دا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاوي ګوبا په ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.